عبدالله او اروپایي ټولنې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په باره کې نن تازه څه ویلي. عبدالله یې هرکلی وکړ او که یې ونه مانه دغه پلاوی. دا چې څه یې ویلي په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. عبدالله لږ په ځنډ د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي هرکلی کړی او ویلي دي چې په کور دننه سیاسي بحران او اختلافونه باید د افغان سولې پر بهیر اغیز ونه کړي. ښاغلي عبدالله له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د مرکچي پلاوي په اړه ویلي. دا پلاوی د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیواد د ملي ګټو استازیتوب کوي. د دې وړاندې داسې ګنګوسې وي چې عبدالله د حکومت له مرکچي پلاوي سره موافق نه دی او ګیله لري چې په دې برخه کې ورسره سلا مشوره نه ده شوې. خو اوس د نوموړي پر فیسبوک پاڼه خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې یو شمېر ډلې د دې پلاوي په اړه ملاحظات لري، خو په ټوله کې د دې پلاوي جوړېدل یو مهم ګام دی. ښاغلي عبدالله زیاتوي چې کله له طالبانو سره خبرې پیل شي نو بیا د سلا مشورو په برخه کې باید ښکېلې غاړې پراخ استازیتوب ولري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مرکچي پلاوي په اړه د افغانستان سیاسي مشرانو د هوکړې هرکلی کړی دی او دا یې د بین الافغاني خبرو پیل او په کور دننه د سیاسي بحران ختمولو لپاره یو مهم ګام بللی دی. درنو لیدونکو په دې هیله دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښه وخت.